الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الترجمية والتفسير بدرس كي منگا سوار لسم سپارکیو او په سوار لسمه سپاره کې په سورة النحل کې لګیو. په سورة النحل کې منګه اتیا نمبر آیت ته رسیدلیو. په دې اخرني آیتونو کې الله سبحانه وتعالی د خپل قدرت نخي ذکر کړی وي او دغه شان هغه نعمتونه چې هغه موږ ته راکړي د هغې تذکیره یې کړې وه او بیا د مشرکانو انکار د دې نعمتونو نه د هغې ذکر هم الله کړی و. آخرت کې حال د مشرکانو هغه رب العالمین بیان کړو چې په آخرت کې به دوی غاړه کیږي الله ته او بیا به د الله خبره مني خو هغه به له فایده نه ورکوي. د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم او پکم ورځ چې راپورته به کو موږ په هر امت کې ګواه په هغوی باندې من أنفسهم د نفسونو د هغوینا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء او راب ولوتا ګواه په هغوی باندې. دې کې یو معنی دا ده چې یو خو الله وایي چې زه به ګواه راولم په هر امت باندې د هغوی د نفسونو نه د قیامت په ورځ. نو الله سبحانه وتعالی به دا خبره د قرآن د نور ځایونو نه هم ثابته ده، حدیثونو نه هم ثابته ده چې الله به د هر امت پیغمبر په هغوی باندې ګواه کوي په دې خبره چې او ما دعوت رسولی دی. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء او را به ولوتا ګواه بیا په هغوی باندې. نو یو خو دا چې پیغمبر خو به یو ګواهي په دې امت باندې، دا خو واضحه ده، ګواهي به کوي. بله دا چې پیغمبر به په دغه پیغمبرانو باندې هم ګواهي کوي چې او یا الله دوی پیغام رسولی دی. او دا خبره په سورة النساء کې هم الله سبحانه وتعالى کړی دی: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء او نازل کړی دی موږ په تا باندې کتاب وضاحت کوونکی د هر شي. الله وایي داسې کتاب ما درلېږلی دی چې هغې کې وضاحت د هر څیز دی، هر شی پکې الله بیان کړی. نو کوس یو سړی وایي چې یاره بعض مسلې خو بلکې ډېرې مسلې په حدیثونو کې دي، نو څنګه الله وایي چې ما هره مسله په قرآن کې واضحه کړې؟ نو جواب دا دی چې الله په قرآن کې د پیغمبر د تابعدارۍ حکم کړی که او دی ویلي چې د پیغمبر د څه وایي هغه منئ، د څه نه منع کوي د هغې نه منع شي. د الله په قرآن کې ویلي، نو د دې پیغمبر منل دا د قرآن منل دي او پیغمبر چې څه وضاحت کړی دی دا دې شو لکه الله چې کړی دی.
ځکه چې مخکې موږ سره د ایتونه هم دې صورت کې تیر شو. الله وی پیغمبر ماته لېږلی لتبین د څه دپاره چې دوی ته وضاحت وکړي. نو د پیغمبر الله را لېږلی د وضاحت دپاره، دا وضاحت ټول د الله د طرف نه شو. بیا پیغمبر ته چې کوم وحي کېږي که هغه جلي ده او که خفي ده، که ښکاره ده او که پټه وحي ده، هغه د چا د طرف نه ده؟ د الله د طرف نه ده. که نو وضاحت ټول الله کړی. په دې کې رد دی په هغه خلکو باندې وایي چې هره مسله قرآن او حدیث کې نشته، حالانکه الله وایي موږ وضاحت ته هر شیز کړی دی، د هر شي وضاحت الله کړی دی. سړی پرې نه پوهېږي دا خو د هغه مسله ده. وهدى ورحمة او هداية ورحمة وبشرى للمسلمين او زیر دے د پاره د منونکو. قرآن کې الله وی هدایت پروت، د هدایت سرچشمه هغه د قرآن دی، د هدایت سرچشمه قرآن دی، بنیاد د هدایت هغه د قرآن کریم دی. یو سړی د هدایت غواړي او دی د قرآن نه علاوه په نورو شیانو پورې نښتی، دی د حدیث نه علاوه په نورو شیانو پورې نښتی، نو بیا دته هدایت نشي میلاویدی. هدایت که غواړي هغه قرآن کې دی. سړی وایي چېرې قرآن کې هدایت دی نو حدیث کې هم هدایت دی، ځکه چې د پیغمبر په تابعدارۍ باندې خو الله امر کړی دی، نو دا خو د قرآن منل دي. یو سړی چې د پیغمبر په لار روان وي د هغه تابعداري کې خو د قرآن مني که نه، نو بیا خبره ټوله راواپس شوه هغې ته. نو د قرآن کې هدایت پروت دی، دا مضبوط راونیسئ، الله به درته نیغه لاره وښایي، الله به درته لاره د جنت وښایي. بل دا چې الله وایي دا قرآن رحمت دی. څه معنی رحمت دی؟ یعنې کوم سړی چې قرآن وایي، تلاوت یې کوي، بل ته یې ښایي، ځان پې پوه کوي، تفسیر یې وایي، ترجمه یې وایي، عمل پې کوي، بل ته وضاحت کوي، په دوی باندې الله رحمتونه راوروي. دا ډېر برکتي کتاب دی، د برکت نه ډک کتاب دی چې کوم سړی د دې کتاب سره رابطه جوړه کړي که نه د الله د کتاب سره، نو دا سړی الله برکتي کړي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. او بل دا چې الله بیا په دې سړي باندې خاص رحمتونه راوروي، په خاصو بندګانو کې شي که. وبشرى للمسلمین، زیری دی د منونکو دپاره، د مسلمانانو دپاره، زیری د جنت پکې دی، زیری د آخرت ته ګټې پکې دی، زیری د الله د رضا پکې دی. دا په دې قرآن کې مؤمنانو دپاره دی، هر چا دپاره نه دی. هغه سړی چې څوک غاړه ایږدي د الله احکامو ته، هغه څوک چې څوک غاړه ایږدي د الله خبرو ته، د هغوی دپاره پکې زیری دی. اوس الله سبحانه وتعالی ګوره یو داسې جامع آیت راوړي او داسې جامع خبره به الله کوي چې په هغې کې د اسلام مطابق د ژوند تېرولو دپاره هره ضروري خبره پکې الله بیان کړې ده. مخکې ووایي که نه چې د قرآن کې هر څه شته، هره خبره پکې ښکاره بیان شوې ده، دی ووایي که نه. اوس وی راشه د قرآن کې دا هم بیان شوې ده چې په ځان کې به دا ښه صفات راولي. که ته دا وایې چې زه ښایسته ژوند تېر کړم او د اسلام مطابق ژوند تېر کړم، نو بیا دا واوره: ان الله یأمر بالعدل، یقینا الله حکم کوي په انصاف سره ده. الله حکم کوي په عدل کولو، چې عدل به کوئ. عدل دا چې غلو به نه کوې، افراط به نه کوې په یو کار کې، نه به زیاتې کوې نه به کمې کوې. یو معنی دا ده. چا دا ویلي چې د عدل نه مراد توحید دی، او بعضو علماو دا خبر بیان کړې وي عدل دې ته وایي چې باطن او ظاهر دی یو شی دی. بعض خلک په ظاهره کې ځان نیک عمله کوي، باطن یې ګندوي. نه، عدل کوه، دواړه برابر ساته.
او عدل او انصاف بکې په خبرو کې، په کارونو کې، په ښځو کې انصاف، په بچو کې انصاف، د مزدور سره انصاف، د کشر سره انصاف، د مشر سره انصاف، دا ټولې خبرې پکې دننه راځي. ان الله یأمر بالعدل، انصاف بکې په هره خبره کې، عدل بکې، حق به وې، حق کار بکې، انصاف بکې. اگر که تا ته پکې نقصان رسی ظاهره کې، بیا به انصاف کې. دا به نه وي چې دا سړی زما دشمن دی، نه. اوس یو سړی د کافر سره معامله راله، کافر سره به عدل کې، کافر سره به انصاف کې. نو څنګه د مسلمان سره به عدل نه کې؟ بنیادي خبره ده. عدل چې و ژوند به دې ښایسته وي. که موږ کې هر سړی عدل کوونکی او انصاف کوونکی جوړ شي، نو څومره ښکلې معاشره به جوړه شي. هر سړی د عدل کې، هر سړی د انصاف کوي، نو بیا ته ګورې چې دا معاشره څنګه برابرېږي. خو نن سبا عدل ورک شوی دی، انصاف ورک شوی، د الله نه یره ورکه شوې ده. والاحسان، او په احسان کولو سره الله حکم کړی دی، په انصاف کولو سره او په احسان کولو سره. احسان بعض علماو دا معنی کړې ده چې هر هغه نیک عمل تی مراد دی چې هغه واجب نه وي. لکه سړی نفلي صدقه ورکوي، نفلي عبادات کوي، دا احسان دی. دغه شان احسان کې دا معنی هم پرته ده، حدیث د جبریل کې دي که نه، د الله داسې بندګي کول گویا کې دا بنده الله ته ګوري، گویا کې دا بنده الله ته ګوري. ان تعبد الله كأنك تراه، د الله داسې بندګي وکړي گویا کې ته الله ته ګوري. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. که دغه مرتبې ته نه رسي نو بیا داسې بندګي کوه، داسې سوچ کوه چې هغه ته یې نه که نه. دغه شان دې کې هر احسان داخل شو. ښېګړه، احسان د الله سره او احسان د مخلوق سره. احسان د الله سره څه دی؟ د الله سره احسان دا دی په ښایسته طریقې سره د هغه بندګي کوه. دا پکې دننه راغلی. بندګانو سره احسان، بندګانو سره احسان یعنې د هغوی سره خیر او ښېګړه کول. ما تاسو ته کوم چې دا ډېر جامع آیت دی د الله په دې کتاب کې، هره خبره پکې دننه راځي. احسان وړوکی ټکی و دې کې دونه ډېرې خبرې دننه راغلي. مرسته د غریبانانو، د فقیرانو، محتاج سره منډه وال، د خلکو حاجتونه پوره کول، دا ټولې مسلې دې کې دننه راغلي. دې کې دا احسان کول مخلوق دی. وإيتاء ذي القربى، او په ورکولو سره حقونه خپلوانو ته الله امر کوي په دې باندې چې د خپلوانو حق ورکوي پوره پوره. الله سبحانه وتعالی دا خبره په ځان باندې لازم کړې ده چې څوک خپل ولی جوړي او ساتي، نو الله سبحانه وتعالی به دا سړی ساتي په خپل رابطه کې. لکه یو سړی خپله خبره د خپلوانو سره جوړه ساتي، خپل ولی ساتي، نو د ده خبره به جوړه وي د الله سره. د حدیث کې راځي، دا ګوره معمولي خبرې نه دي. او الله وایي چې چا دا رشتې پرې کړي زه یې پرې کوم د ځان نه. دا به دې پښتنو کې جهالت ته، دې ته پښتو وي، دې ته غیرت وي. دا ډېره نقصاني خبره ده چې یو سړی د خپلوانو سره خپلولي نه ساتي. دا د نقصان خبره ده. دا د خوشحالۍ او د تکبر او د فخر خبره نه چې ته وایي چې پلاني سره ما دومره وخوش یو، زه یې په طرف نه یم ورغلی. دا د نقصان خبره ده. ته چې ځان پرې کوې د خپل ولیانو نه، الله دې پرې کوي د خپل رحمت نه، الله دې پرې کوي د خپل در نه، الله دې پرې کوي د خپلو خزانو نه.
نو څه به کامیاب شي بیا دغه شان موږ کې هر سړی دا غواړي چې د رزق دې پراخه شي او ژوند دې اوږد شي نو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې دا خوښوي چې د ده عمر دې اوږد کړی شي او د ده په رزق کې دې برکت واچولی شي فلیصل رحمه نو دې دې رشتې پالي دې دې رشتې ساتي چې کوم سړی رشتې ساتي د خپلو خپلوانو حق ادا کوي د خپلو خپلوانو حق څه دی د هغوی تپوس کول د هغوی زیارت کول که هغوی باندې څه سخته راشي د هغوی سره ودرېده هغوی ته نصیحت کول هغوی ته دین ښووه دا د خپلوانو حق دی په موږ باندې او د ټولو نه لوی حق د خپلوانو هغه دا دی چې موږ هغوی ته څه وښایو دین ورته وښایو دا لوی حق نه دی چې ته د هغوی نه تپوس کوې چې بهی څه پیسې پکار دي که نه غټ حق د خپلوانو په موږ باندې دا دی چې موږ د الله په توفیق سره دوی د جهنم نه بچ کړو تا ته الله د توحید عقیده نصیب کړه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري درته نصیب کړه اوس کوشش کوو چې دا خپلوانو ته وښیو بعض ملګري ما لیدلي چې په خپلو ته الله حق نصیب کړي خو بیا بل خپل ته دعوت نه کوي هر څه پرېږده نږدې لکه یو سړی خپل زوی ته حق نه ښیي او زوی پلار له دعوت نه ورکوي رور او ورور دا یو ورور دی بل ته د حق نصیحت نه کوي خور ته به دعوت نه ورکوي ته څنګه بیا دا وایې چې ما حق منلی دی او زه داعي یم د حق موږ دا مسلې ذکر کړې وې که نه څلور مسلې دي بنیادي چې دا سورة العصر کې الله ذکر کړي دي یوه موږ وی په خپله به حق زده کې او علم به کې دویم په دې حق او علم باندې به عمل کې وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق بیا چې را کوم علم او حق ته زده کړی دی او عمل دې به کړی دا به اوس نورو ته رسې وتواصوا بالصبر بیا چې په دې زده کولو کې علم چې زده کې په دې کې انسان ته ډېر تکلیفونه راځي حق چې زده کوي په دې کې تکلیفونه راځي او تاسو دلته چې ناست یې دین زده کوئ دا اسانه خو نه ده شهوات خواهشات شیطانان که هغه پیریانو کې دي که انسانانو کې دي دنیا دا تا نه پرېږدي درسونو ته او دې بیانونو ته نو دې کې به صبر کوې بیا په دې باندې چې عمل کې په دې کې به صبر کې بیا خلکو ته چې بیانې په کې به صبر کې لازم به صبر کې ځکه چې تا ته به تکلیفونه ډېر راځي مخې ته او په دې هر څه کې به صبر کې نو خبره مې دې پورې راواغسته چې د خپلوانو لوی حق په موږ باندې څه دی چې هغوی ته دین وښایو هغوی ته حق وښایو وينهى عن الفحشاء والمنكر او منك يلا دبيها يينا ودنا رواكارننا والبغي او ظلمنا وينهى عن الفحشاء لا دبيها يينا منك فحشانا مراد هر بهاي بقدنا راله هر فحش کار بقدنا راله الله ته منکي ذکر ته دا غواړي ورمه تاسو ته وایي چې دې آیت کې الله څه بیان کړي دي دا بنیادي مسلې دي د معاشرې دپاره او تاسو سوچ وکړئ چې یو معاشره کې هر سړی عدل کوي هر سړی احسان کوي خیر ښېګړه کوي او هر سړی د خپلو خپلوانو د حق خیال ساتي او خلک د فحاشۍ نه ځان بچ کړي او د ناروا کارونو نه ځان ساتي او د ظلم نه ځان ساتي نو دا معاشره خو بیا ناشنا معاشره به وي بیا فحشا هر د فحاشۍ کار شو زنا او زنا ته رسوونکي لارې فحش تصویران کته فحش فلمونه کته سندرې ډمتوب فلمونه دا هر څه پکې دننه راغلو الله وایي زه تاسو دې نه منع کوم او الله ګورې ما تاسو ته بار بار دا خبره ذکر کړې ده چې الله حکیم فی افعاله و اقواله الله ګورې حکیم ذات دی هر څه چې کې به کې حکمت الله اسې د یو شي نه منع کول نه کوي ګوره اسې الله د یو شي نه منع کول نه کوي
لازم پای کې یو حکمت. الله اسې د فحاشۍ نه موږ نه یو منع کړي، الله اسې سندرې نه دي حرام کړي، الله اسې زنا نه ده حرام کړي، الله اسې د پردو زنانو سره یوازې کېناسته نه دي حرام کړي، الله اسې د پردو زنانو سره لاس میلاولو نه دي حرام کړي، الله اسې پرده نه ده واجب کړي په زنانو باندې. په دې هر کار کې حکمت. نن سبا زمونږ دا معاشره او زمونږ دا ملک دې کې چې دا ګډوډ حالات روان دي، د هغې یو وجه دا چې فحاشي عام شوې ده. فحاشي عام شوې ده ځکه زموږ معاشرې تباه شو، او دا د انټرنیټ او د موبایلو د لاس. هر سړي سره موبایل دی، نو تقوا خو بیا زمونږ هغه معیار نه دی، هغه معیار زمونږ د تقوا خو نه دی چې موږ پکې بیا ځان د غلطو کارونو نه وساتو. موبایل یې راغستی، جنکو تصویران او فلمونه او سندرې او فحاشي او چې څه دي هغه کوه. نو دا د سړي نه زناور جوړ کړي. څه دي جوړ کړي؟ زناور دي جوړ کړي. ګوره تاسو دا کیسونه اورېدلي که نه دي؟ وایي دا 7 کالو د جنۍ سره یې زنا وکړه، بلکې د 5 کالو ماشوم سره یې زنا وکړه بیا یې مړ کړو. اورېدلي هم دي که نه هم دي اورېدلي؟ نږدې ورځو کې دا سړی زناور دی که نه دی؟ تاسو وایئ زناور دی که نه دی؟ د زناور نه هم بدتر دی. اخر دې دغه درجې ته څه شي ورسو؟ هغه د انټرنیټ ورسو، ځکه چې هغه دا فلمونه ګوري، دا تصویران ګوري، او خواهش پوره کولو دپاره حلاله ذریعه نشتي، حلاله ذریعه نشتي، نو ورغی په حرامو باندې. نو بیا ته سوچ وکړه چې د دې سړي ذهن دې انټرنیټ او دې موبایل کوم ځای ته رسولی دی چې د 7 کالو ماشوم او 5 کالو ماشوم او د 6 کالو هلک او د 9 کالو هلک او د زناور نه م یو سړی بدتر شي. زناور نه دا دې د لاسه، ځکه الله د فحاشۍ لارې بندي کړي دي. سورت بني اسرائیل کې الله دا نه دي ویلي چې زنا مه کوئ، ولا تقربوا الزنا، زنا ته مه نږدې کېږئ. یعنی هغه لارو نه ځان لرې ساته چې ته اخره کې زنا ته رسې. هغه لارې الله ټولې بندي کړي دي. نو څه ښایسته دین الله موږ له راکړی دی. الله دې موږ په دې دین باندې قایم او دایم لري د مرګه پورې. خوږ دین دی چې څوک پې عمل وکړي ښایسته معاشره جوړېږي، ښایسته معاشره، ښایسته کور. هغه کور ډېر ښایسته کوري، هغه کور ډېر حیا والی په کوم کور کې چې د الله شریعت وي. هغه چم، هغه کیلې، هغه علاقه، هغه ملک، هغه معاشره ډېره ښایسته وي چې په کوم ځای کې د الله سبحانه وتعالی قرآن او د پیغمبر حدیث لاګو وي. هلته حیا وي، هلته سراسر عزت وي. موږ ګوره زموږ شریعت خو موږ ته دا وایي پردۍ زنانه ته به نظر نه اوچتی ګورې به نه. زموږ داسې ښکلې حیا والا معاشره جوړېدی شي که موږ چې ته په دې شریعت باندې په صحیح معنو سره عمل وکړو. پاتې له دا چې ماشومه او ماشومې سره به سړی زنا کوي، والعیاذ بالله دا خو د زناورو نه هم بدتر خلک دي. خبره مې دې پوره واخیستې چې الله ګوره د فحاشۍ نه منع کړې ده چې زموږ د عزتونو حفاظت وشي. د الله زموږ دپاره منع کړې دي. فحاشۍ نه چې منع وشوه، خو زما ښځه محفوظ شوه که نه، زما لور محفوظ شوه، زما خور محفوظ شوه، زما مور محفوظ شوه، ستا خور، ستا لور، ستا ښځه، ستا مور ټول په حفاظت کې شو، زموږ بچي په حفاظت کې شو، موږ په حفاظت کې شو. نو ټوله فایده زموږ ده. والمنکر، هم منکر کې بیا ټول ګناهونه رالو، واړه دي او که غټ دي، الله د ګناهونو نه منع کوي. والبغي، الله د ظلم نه منع کوي. ظلم حدیث کې راځي، حدیث قدسی دی، انی حرمت الظلم علی نفسی، الله وایي ما ظلم په ځان باندې حرام کړی. وجعلته بینکم محرما، او ستاسو په منځ کې مې هم حرام ګرځولی. ظلم نه ځان لرې ساتئ. الظلم ظلمات، ظلم تیری دی، بیا تیری د آخرت دی. ګورئ آخرت کې به تیاری. بس ظالمان، یعنی نن ما هسې یو واقعه ولیده تاسو ته ذکر کوم. زه یو دوکان ته ورغلم نو ماسپښین نن، هغه دوکان کې یو زنانه ناسته او څه مې جړل. نو هغه د افریقې د ملکونو وه.
ما تپوس وکړه دوکان والا ما داسې چلې شو دا چا چې دلته راوستې وه سعودي عرب ته لکه دا خدامه وه خدمت به یې کو په کور کې نو د دې چې ته ډېرې تنخواګانې اورېدلې تنخوا د هغوی صحیح 600 500 دا تنخوا یې د غریبانو نو د هغې نه 3.5 ریاله جوړ شي چې 3.5 جوړ شي خو مطلب دی چې ته د 8-9 میاشتو تنخوا لکه بنده ده نو دا دلته هغه مالک په ګاډي کې راوسته او د هغه مالک سره ښځه هم ناسته وه کپیل سره او دې له د 500 نوټ ورکړو چې دا ورشي دوکان کې مات کړه نو دا دې خو راله دا نوټ یې ماتې وي چې دا د سره شتي چې ماتې کړو وایي چې دې ګاډي ته وکتو ما ورته هم وکتو یا ګاډی سپیډ کې لاړ او دې یو بیګ وړو کې هغه ورته غوزار کړو لاړ هغه بیا په دوکان کې ناست و چې اوس زه څه وکړم زه چېرته لاړه شم پیسې خو پیسې په تندر ورکې پیسې لاړې خو دا ښځې دا اوس ځي به چېرته زه حیران یم یعنې څه شو هغه ضمیر څه شو ایمان څه شو انسانیت چې د یو سړي دا ایمان چې زه به په آخرت کې الله ته ودرېږم دی څنګه ظلم کوي ورب الکعبه زه خپل ځاني چې سوچ وکړم که نه زه چې د یو سړي 15 ریاله وخورم او د قیامت په ورځ د الله په دربار کې دی ما ته وایي چې زما هغه حق او ما سره په هغه ټیم کې د ورکولو 15 ریاله بیا نه وي نو څه به وایم زه دې سړي ته چې الله ماته دا وایي چې تا دې مزدور له تنخوا نه ورکړې الله ماته دا وایي چې تا دې کمزوري سره ظلم کړی تا سپېړه ورکړې تا کنځل کړي تا ظلم کړی دی حق دې خوړلی دی پردی نو ما تا به څه جواب ورکوو دنیا کې هر څه کېږي ګزاره انسانو کې سخته تېره کې د بل حق ورکړي آخرت کې به څه کوې بیا څه لارې شتي بیا د بچ کېدو نشتي لار بیا د بچ کېدو ځان د ظلم نه لرې ساتئ ظلم ډېر لویه ګناه ده لویه ګناه ده او الله ګوره په دې خپلو بندګانو ډېر مین دی ګورې الله په خپلو بندګانو ډېر مین دی نو د الله د دې بندګانو سره چې ظلم کوي نو بیا ګوره د الله غضب بیا ډېر زیات دی بیا دې الله نه پرېږدي ګورې یو حدیث کې راځي چې د ټوله دنیا ختم شي که نه د ټوله دنیا نو دا د الله په نیز وړه خبره ده د دې نه چې ته راپاسې یو مسلمان په ناحقه مړه کړې ظلم وکړي ګوره الله ته ګوره د دنیا هم بیا څه نه ده یو روایت کې داسې راځي اگر که سند کې خبرې شتي چې دا کعبه چې ورانې شي که نه کعبه نو دا هم د الله په نیز وړه خبره ده د دې نه چې یو سړی راپاسې یو بل سړی په ناحقه مړ کړي نو الله دې موږ د ظلم نه لرې ساتي دا ډېر ښایسته آیت دی ما ته اوس ته ووایي که نه جامع آیت دی هره مسله پکې دننه ده الله دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي یعظکم لعلکم تذکرون نصیحت کوي تاسو ته د دې دپاره چې تاسو نصیحت واخلئ الله نصیحت دې دپاره کوي چې تاسو نصیحت قبول کړئ په دې روانه آیت کې الله سبحانه وتعالی په دې امر کړی دی چې کله قسم وکړو نو قسم به بیا ځي ته رسوئ حاصل د دې آیتونو ته بیانوم تاسو به پوه شئ به انشاءالله عربو کې دا عادت و پوښه چې یو کمزوري قبیله به د غټې قبیلې سره ملګري کېده قسم به وکړو چې موږ قسم کوو موږ ستاسو ملګري یو موږ به د یو بل مرسته کوو وړه قبیله به د غټې سره ملګري کېده ځکه چې وړه خو به ځان له یوازې څه نه وه که نه نو غټ خاندان غټ قوم کې به دا وړه قبیله ورننوته بیا به یې څه چل کوو دې وړې قبیلې چې به کله بله مالداره قبیله ولیده د کومو سره چې لوز کړی د هغوی نه مالداره او د هغوی نه غټه او زوروره به یې ولیده نو دا قسم به یې مات کړو او لاړو د هغوی سره به یې قسم وکړو د ډېروالي د لاسه یا د مالدارۍ د لاسه نو بعضو کسانو ایمان راوړو مسلمانانو بعضو ایمان راوړو نه خو نوي نوي مسلمانانو هغه زاړه عادت خو به کې وکړه او چې وکړو یاره د مسلمانان خو کمزوري دي لږ دي
نو زړه کې دا خبر راله چې یاره کافرانو سره قسم وکړو که څنګه ځکه چې زموږ دا خلک خو څه دي لږ دي کمزوري دي الله دا ایتونه نازل کړو نه داسې به نه کوو وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم او پورا کوئ لوز د الله کله چې لوز کړی دی تاسو دې کې عام لوزونه هم دننه داخل شي یوازې دغه لوز نه دی هر لوز چې دې وکړو قسم دې وخوړو الله وی به یې سرته رسوه ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها او مماتوي قسمون ورستو د مضبوط والداغين وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا او یقینا ګرځولې دې تاسو الله په خپلو ځانونو باندې ذموار سړی قسم وکړي خو الله یې ذموار کړو بیا ته څنګه قسم ماتې ان الله يعلم ما تفعلون یقینا الله پوهیږي په هغه چې کوئ تاسو الله مثال ذکر کوي ګوره ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا او مکیږي په شان داغې زنانه چې سپړدلي دي سپڼسي خپل وروستو د مضبوط والي نه ټوکړي ټوکړي مکیږي په شان داغه زنانه چې سپړدلي دي هغه تارونه چې هغه یو پر وریشل شي او بیا ټوکړي ټوکړي کړي دا په مکه کې یوه زنانه وه بې عقله کمقله وه نو هغې به خپلو خادمانو ته امر وکړو هغوی به دا سپڼسي جوړولو دا تارونه به یې ریشل یا به هغه تارونه هغه اوبدلی شوي چې دا کار به پې کوو او بیا به ورته په مازدیګر کې وي دا اوس واپس وسپړئ هغه هر څه به یې واپس بیا کولی وکړو الله وایي داسې کارونه خو مه کوئ که نه چې یو پېر هم قسم مضبوط وتړو نو بیا یې څنګه کولی وایي قسم چې دې وخوړو خبره دې وتړله که نه بیا یې کولاوې بیا یې ماتې نو دا خو تاسو بیا دغه قمقلې ښځې په شان کار کوئ بیا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم نیسی تاسو قسمون خپل بیکار په منځ خپل کې بیکار یعنی ماتوي ولې ماتوي أن تكون أمة هي أربى من أمة د دې وجې نه چې د یوه ډله چې هغه ډېره ده د بلې ډلې نه ده دې دلاسې تاسو چې دی نو قسمونه مات کړو قسمونه هم بېکاره کړو ځکه چې یو ډله د بلې نه ډېره ده الله وایي دا خو امتحان دی الله وایي داسې حالات چې ما را پیدا کړي دا خو ازمیښت دی په تاسو باندې چې تاسو په دې خپل لوز پوره پاتې کېږئ او که نه دنیا له ترجیح خو نه ورکوئ په آخرت باندې مسلمانان کمزوري او کافران ډېري دا خو د الله امتحان دی که مسلمانان کمزوري او کافران په طاقت کې دا د الله امتحان دی د ایمان پته خو دلته لګي که نه ځکه الله وایي انما یبلوکم الله به یقینا امتحان کوي په تاسو الله په دې سره وليبينن لكم يوم القيامة او خامخا بیان بکی تاسو ته په ورځ د قیامت ما كنتم فيه تختلفون هغه څه چې تاسو پکې اختلاف کوئ الله وایي د قیامت په ورځ به دې ټولو خبرو فیصله وشي نو لویه ورځ پرته ده د قیامت الله دې هغه ورځ موږ ته اسانه کړي ډېره لویه ورځ پرته ده او د ډېرو اختلافاتو حل به پکې راوشي که هغه اختلاف په دین کې دی او که اختلاف په دنیا کې دی خو پته به په آخرت کې لګي
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة او که غوښتلی الله خامخا ګرځولی به وی تاسو ډله یوازه. الله خو داسې هم کولی شو چې صرف یو ډله وی ټول یو مسلمانان. بار بار ما دا خبره بیان کړې ځکه زه بیا تفصیل نه کوم په بعضو ځایونو کې ځکه چې مخکې تفصیل بیان شوی. د الله په دې کې حکمت دی چې په دنیا کې کافران هم شته مسلمانان هم شته، په مسلمانانو کې هم اختلاف دی، په مسلمانانو کې هم فرقې دي، دا ټول امتحان دی چې پته پکې د حق پرستو ولګي، پته پکې د مؤمنانو صحیح مؤمنانو ولګي. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، مگر گمراه کوي چا لره چې وغواړي او هدایت کوي چا ته چې وغواړي. الله چې بیا څوک گمراه کوي هغه گمراه کوي او پای کې حکمت یو چې چا له هدایت ورکړي هغه له هدایت ورکړي او پای کې هم حکمت وي. الله دې موږ ټولو ته هدایت نصیب کړي. ولتسألن عما كنتم تعملون، او خامخا تپوس بکیږي تاسو نه د هغه عملونو چې تاسو به کول. هر څه به تپوس کیږي، د دې عمل به تپوس کیږي. خپل عمل ځکه موږ بار بار چغې وو مرۍ بوغه شوه په دې سره چې هغه عمل کوئ چې په هغې باندې دلیل یې قرآن او حدیث نه ثابت وي، لکه چې د هر څه به تپوس کیږي. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، او مگر زوی قسمون خپل بیکار په منځ خپل کې. بیا د قسمونو خبره شه، قسمونه مه بیکاره ګرځوئ، مه ماتوئ. فتزل قدم بعد ثبوتها، نو بخویږي خپې ستاسو یا نو بخویږي خپې وروستو د مضبوطوالي د هغې نه. دې کې یو معنی دا ده ګوره خپه به وخویږي وروستو د مضبوطوالي نه. یو معنی پکې دا ده الله منع کوي چې مسلمانانو له نه دي جایز چې دوی قسم وخوړو د الله نوم یې واغستو او اوس دوکه ورکوي او دنیوي مقاصدو حاصلولو دپاره قسم ماتې. الله وایي داسې مه کوئ. د دې د لاسه به ډېر خلک د الله د دین نه واوړي. لکه اوس یو سړی د مؤمنانو سره ملګری شو او بیا یې قسم مات کړو لاړ چا سره ملګری شو؟ کافرانو سره. کیدای شي ده ته بعضني مسلمانان وګوري چې یاره وګوره پلانی کس دې واوړېدو دا به حق نه وي نو هغه به هم دا حق پرېږدي. دې ته وایي خپه به وښویږي. الله وایي خپه به وښویږي وروسته د مضبوطوالي نه. نو خلک به په فتنه کې واچوي الله یا په خپله دې خپه به وښویږي ګمراهۍ طرف ته به لاړ شي. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، او وبسکئ عذاب په دې وجه چې تاسو خلک واړول د لارې د الله نه. د دې د لاسه به عذاب هم میلوي ځکه چې بیا ستاسو د لاسه به خلک واوړي د چا د لارې نه؟ د الله د لارې. ولکم عذاب عظیم، او ستاسو دپاره عذاب لوی دی. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا، او ما اخلی په لوز د الله باندې قیمت لږ. قیمت لږ نه مراد دنیا ده، یعنی لوزونه مه ماتوئ د دنیا دپاره، د دنیا د حاصلولو دپاره، د دنیا د منافع او فایدو حاصلولو دپاره څوک لوزونه نه ماتوي نه قسمونه ماتوي. مطلب دا نه چې قیمت لږ پې مه اخلئ خیر دی ډېر پې اخلئ، دا معنی نه ده. لږ قیمت، دا ټوله دنیا لږ قیمت دی، دا به نه اخلئ د الله په لوزونو باندې. او څه چې د الله سره دی هغه غوره دي. نو الله وایي انما عند الله هو خیر لکم، یقینا هغه شی چې د الله سره دی هغه ډېر غوره دی تاسو دپاره. ان کنتم تعلمون، که تاسو پوهېدې. ما عندکم ینفد،
هغه څه چې تاسو سره دي ختمیږي به وما عند الله باق او هغه څه چې د الله سره دي باقي دي. څومره خوندور آیت څومره واضح. الله وی دنیا دپاره بېدیني مه کوئ ځکه چې دا څه چې تاسو سره دي او دا څه چې تاسو وینئ دا ټول ګوره ختمېدو والا دي. ما عندکم ینفد وما عند الله باق او څه چې د الله سره دي همیشه پاتې کېدونکي دي. نو ډېر کم عقل دی هغه سړی چې خرڅ کړي هغه باقي پاتې کېدونکي په هغه شي باندې چې هغه ختمېدونکی دی. او ډېر کم عقل دی هغه سړی چې واخلي هغه څه چې هغه ختمېدونکي دي او پرېږدي هغه څه چې هغه همیشه پاتې کېدونکي دي. یو سړی د دنیا دپاره منډې ووایي او دومره منډې ووایي دنیا دپاره چې آخرت غذار کړي شاته آخرت خپل خراب کړي. دا ډېر کم عقل سړی دی. دا دنیا د یو څو ورځو میله ده میله دا د یو څو ورځو میله ده او سبا یا بل سبا په ما باندې او یا په تا باندې به د خاورو ډېری ولاړي. ولې بیا هغه څه پرېږدئ چې هغه پاتې کېدونکي دي دا هغه څه دپاره چې هغه ختمېدونکي دي. دا بدن دا چې ته خیال ساتي او ستړی کوي نه د الله په بندګۍ کې دا بدن چې قسمه قسم دوایانې اخلي دې دپاره او دا هر څه دا به خاورو لځي ختمېږي. دا پیسې دا به پاتې شي نورو خلکو ته. دا شهرت دا کور دا جیداد دا مزدوري دا ویزه دا هر څه به ختم شي هر څه ختمېدونکي دي. وما عند الله باق او څه چې د الله سره دي نو هغه همیشه پاتې کېدونکي دي. نو کومو خلکو چې صبر کړی دی صبر د څه نه د دنیا نه ځان صبر کړی او د ځان نه بچی د آخرت جوړ کړی لکه علي بن ابي طالب رضی الله عنه وی که نه وی د آخرت هم بچی شتي او د دنیا هم بچی شتي فکونو من ابناء الاخره. تاسو د ځان نه د آخرت بچی جوړ کړئ. د ځان نه چې د آخرت بچی جوړئ نو صبر به کوئ ډېر صبر به کوئ لږ نه ورب الکعب ډېر زیات صبر به کوئ. د دنیا حدیث کې راځي چې حلوة خضره دا دنیا خوږم ده او تکه شنم ده. الله پیدا کړي دي چې ده ولې الله د دنیا خوږه پیدا کړې ده ولې تکه شنه پیدا کړې ده. خونې خوږ دی منظر یې تک شین دی. د الله دې دپاره داسې پیدا کړې ده چې دا امتحان دی. ډېره خوږه ده د دنیا ډېره بې انتها خوږه ده. دا پیسې او دنیا کې چې څه دا سم خواږه دي او منظر تک شین دی سړی ورته سم خوشحالي. نو د دې دنیا نه ځان صبرول دا ډېر ګران کار دی ډېر ګران. نو ځکه الله وایي ولنجزین الذین صبروا اجرهم او خامخا بدله به ورکو هغه کسانو ته چې صبر یې کړی دی دا اجر د هغوی باحسن ما كانوا يعملون په بدله د ښایسته هغه عملونو کې چې دوی کول. صابرانو له به الله ښایسته اجر ورکوي په بدله د اعمالو کې کم چې دوی کړي دي. اوس که ته ښایسته ژوند غواړې که یو سړی دا ووایي چې صحیح ده الله سره چې څه دي خو همیشه پاتې کېدونکي دي او زموږ سره چې څه دي دا ختمېدونکي دي نو زه د خپل ژوند څنګه ښایسته کړمه. یعنې بعضو دا مطلب دی چې ژوند صرف په دې ښایسته کېږي چې ته به دنیا پسې منډې وه کروڑپتی لکپتی شي بیا به دې ژوند صحیح ښایسته وایي نه غټه بنګله جوړه که دنیا والا داسې وایي انشاءالله موږ کې خو به دې څوک نه خو کېدی شي بیا هم
د بعضو دا ذهني چې غټه بنګله جوړه کړي ژوند به دې صحیح ښایسته شي. بعض وایي که نه یو بل ته نصیحت کوي وایي ښه مزېدار کور ځان له جوړ کړه په ارام به شي. څه به شي؟ په ارام به شي. په ارام کې حدیث کې راځي وایي د آدم بچي له چې پوره کنده د سرو زرو ډکه ورکړي دی چې یو بله وی په ارام کېده کوم ځای کې یو حدیث کې راځي وایي په خاورو باندې موړ شي. په څه موړ شي؟ په خاورو. ښه یو سړی و چې صحیح ده الله موږ ته وایي چې دنیا دا ختمېدونکې ده آخرت له توجه ورکړئ. ښه نو وایي زه ژوند څنګه ښایسته کړمه؟ واوره که نه علاج درته الله ښایي. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى چا چې عمل وکړو نیک عمل نارینه یو که زنانه یي. نیک عمل مفسرین وایي هغه عمل ته وایي چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه وي. ښه یو سړی د نیک عمل وکړو د پیغمبر په طریقه وهو مؤمن او هغه مؤمني عقیده هم د توحیدي. دو شرطونه لازم دي د عمل د قبلېدو دپاره. توحید یعنی چې د عمل خالص د الله دپاره او دویم چې د عمل د چا په طریقه وي؟ د پیغمبر په طریقه وي. ښه دواړه خبرې پکې شتي. سړی دی او که ښځه ده. واوره فلنحيينه حیاة طیبه نو خامخا ژوند به ورکو دته ژوند مزېدار. دې سړي تپوس کوو که نه موږ یې تپوس کوو چې ژوند چې زه آخرت له توجه ورکوم نو دا ژوند به څنګه مزېدار وي؟ الله وایي نیک عمل کوه ځان دینداره که زه به دې ژوند ښایسته کوه. حیاة طیبه په دې کې دننه ډېرې خبرې دننه راځي. مزېدار ژوند وایي دې ته وایي چې الله به وله داسې ژوند ورکړي چې په هغې کې به وله توفیق ورکړي د عبادت کولو. مزېدار ژوند دې ته وایي چې د خلکو د مخلوق په زړونو کې به الله د ده سره محبت پیدا کړي. د مخلوق نه به بې پروا کړي. نیک بچي به له الله ورکړي. نیکه ښځه به یې په نصیب شي. د حیا او د عزت ژوند دا ټول دې کې دننه راځي. او بعضو علماو خو لا دا ویلي وی مزېدار ژوند نه مراد د جنت ژوند دی ځکه چې په دنیا کې ښایسته ژوند نشته وي د دنیا نیمګړې ده. نه دا هم یو تفسیر دی. او که موږ داسې ووایو چې مطلب ته یې دا دی چې الله به په دنیا کې هم ښایسته ژوند ورکړي په دغه طریقې سره کوم چې موږ ذکر کړو او په آخرت کې به الله ښایسته ژوند ورکړي جنت ته به یې بوځي. ولنجزینهم اجرهم او خامخا بدله به ورکو دوی ته د اجر د دوی بأحسن ما كانوا يعملون په ښایسته هغه عملونو چې دوی کول. الله وایي که نیک اعمال کوئ او مخکې وي صبر کوئ نو دا صبر په انسان کې څنګه پیدا کېږي؟ نیک اعمال به څنګه دی ډېر کوي؟ الله وایي د قرآن تلاوت ډېر کوئ. دا ډېر لوی نیک عمل دی. فإذا قرأت القرآن نو کله چې ته لولې قرآن ډېر وایه دا ټول نه اوچت عمل دی. الله ته به نږدې شي ښایسته ژوند به ته نصیب شي. ها خو یو ادب یاد ساته چې کله قرآن لولې نو په اوله کې یو کار کوه فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم نو پناهي غواړه په الله سره د شیطان رټلي شوي نه. ولې شیطان رټلي شوي نه پناه غواړه په الله پورې؟ څنګه؟ ها چې قرآن ویلو کې تا ته وسوسې نه راچي په زړه کې درته شبهات نه راچي بېدینۍ طرف ته نه مایله کوي نو ځکه داسې ووایه. او الحمدلله الله دې شیطان له داسې طاقت نه دی ورکړی چې دې خلک رانیسي او ګمراهۍ طرف ته بوځي بلکې دې صرف څه کوي؟ صرف وسوسې وراچوي بس. او ډېر بزدله دشمن دی زموږ ګوره په اعوذ بالله سره تښتي
ځکه الله کنه فاستعذ بالله پناه ونیسه په الله باندې څنګه ته وایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې وي دی تختی بزدله دشمن دی زمونږ خو کوم خلک چې بېدینه دي په هغو باندې مسلط دی معمولي نه دی ګورئ خو کوم چې مؤمنان دي او د الله سره رابطه مضبوطه ده رب العالمین د شیطان د جال نه بچ کړي دي نو سوی الله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا یقینا نشتی شیطان لرغ طاقت گمراہ کولو على الذين آمنوا پاگ کسانو چی ایمانی راوڑے دے وعلى ربهم يتوکلون او پر رب خپلی ځانونه سپارلی دي شیطان دا خلک نشي ګمراه کولی چې ایمان یې راوړی دی عقیده مضبوطه ده او دویم کار یې څه کړی دی په الله یې ځان سپارلی چې چا کې دا دوه صفات وي الله وایي شیطان یې نشي ګمراه کولی انما سلطانه على الذين يتولونه یقینا زور د د چلیږي په هغه کسانو باندې چې دوستي کوي د د سره په دوی باندې زور چلیږي په بېدینو باندې د شیطان ډېر ښه زور چلیږي بلکې شیطان خو ډېر په ارام دی نن سبا د انسي شیطانان ډېر غټ کار روان کړی انسانانو کې چې کوم شیطانان دي که نه هغوی د هغه شیطانانو نه هم تېز شوي دي کوم چې په پیریانو کې دي ته منزل روانې نو دغه شیطان چې کوم پیریانو کې دی خو تا منع کوي خو دې شیطان سره به څه کېدی چې ته وایې نه مړه راځه راځې بیا به یو ځای وکړو یې مونځ سے تختې خو نه عبادت کې ګیره دې پرېښوده د الله بندګي کې خاندي د پورې ټوغې د پورې کوي د غریبۍ نه دې یری دا مړه وي دا دین یې زده کوي نو د دنیا سره به څه کوې یری به دي د غریبۍ نه او په تا به سخت حالات راشي او په تا به امتحانونه راشي او خلکو ته به څه وي او هغه ته به څه وي او کاکا ته به څه وي او ماما ته به څه وي دې شیطانانو نن سبا کار شروع کړی نو زم چې هغه شیطانان به په ارام ناستي صرف نیندارې کوي پیریانو شیطانانو کار دې ورځو کې ډېر نه دی نو الله وایي چې زور د هغه چلیږي په چا باندې په دوستانو د شیطان باندې هسې اشاره ورته وکړي او بس هسې اشاره والذین هم به مشرکون او هغه کسان چې هغوی په سبب د شیطان مشرکان دي زور د شیطان چلیږي د هغه په ملګرو باندې او دویم په چا په مشرکانو باندې کم خلک چې دی شیطان د لاسه شرک کوي او د چې ورته کومه لار ښولې ده په هغې کې پراته دي او د الله سره شریکان جوړوي په هغو باندې زور چلیږي الله دې موږ د شیطان د ګمراهۍ نه لرې ساتي الله دې شیطان په موږ نه زورور کوي او الله دې موږ په شیطان باندې زورور کړي په دې باندې به اکتفا وکړو سلم نمبر آیت باندې به ودرېږو انشاءالله پر روان درس کې به د یو آیت نه شروع کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ په قرآن باندې پوهه کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين